بدمرغه ګیدړه. یو زمری او بدمرغه ګیدړه ډېر نږدې ملګري وو. ګیدړې به تل د زمري هره خبره منله، نو ځکه زمری هم پرې ډېر مهربانه و. یوه ورځ زمری او ګیدړه دواړه ښکار ته ووتل. ډېر وګرځېدل خو هېڅ ښکار یې پیدا نه کړ. ګیدړه ډېره ستړې شوه خو زمری لا هم روان و. ګیدړې په زړه کې وویل دا زمری ولې نه ستړی کېږي؟ زما نور پښې کار نه کوي، که ورته ووایم ستړی یم نو راته به وایي غلی شه، او که یې خبره ونه منم ښکار به هم رانه کړي. دا هوسۍ خو حامله ده، زه هېڅکله حامله ژوی نه وژنم. زمري وویل زه حامله ژوی نه وژنم، پوه شوې؟ ته هم ستړی شوې یې، راځه د دې ونې لاندې لږ استراحت وکړو. ګیدړې ته د دې هېڅ پروا نه وه چې هوسۍ حامله ده، خو زمری د رحم خاوند و. ګیدړې به په زړه کې ویل اوس له دې زمري سره څه وکړم، نور د تګ توان نه لرم، باید یوه پلمه پیدا کړم. وروسته له لږ ځنډ څخه ګیدړې وویل دا حامله نه ده، یوازې خېټه یې لویه ښکاري. موږ خو هر ژوي ته مهرباني نشو ورکولی. زمری د ګیدړې خبره ومنله او هوسۍ د نیولو لپاره نږدې ورغی. هوسۍ چې فرصت وموند په تیزۍ وتښتېده. زمری خالي لاس پاتې شو او ګیدړه خفه شوه، خو د زمري د قهر له ویرې یې وویل که حامله وای دومره تیزه منډه نه شوه وهلی. یوه کوچنۍ ژوي هغه وغولاوه. زمری غوسه شو او ویل که نن وي که سبا وي دا هوسۍ ضرور نیسم. وروسته زمری بل حیوان وواژه او ځانونه یې پرې ماړه کړل، خو ګیدړې ته لا هم د هوسۍ د غوښې خیال ورتلی. ګیدړې پرېکړه وکړه چې تل به زمري ته هغه ناکامه ښکار یادوي، خو زمری به هېڅکله د هوسۍ یاد له زړه ونه باسي. یوه ورځ زمری ښکار ته وتلی و او ګیدړه په غار کې وه. هماغه حامله هوسۍ بیا زمري مخې ته راغله. دا ځل زمري په ډېر احتیاط ورپسې ولاړ او چې فرصت یې پیدا کړ برید یې ورباندې وکړ. هوسۍ چیغې کړې زمری د خدای لپاره مه کوه، زه حامله یم، زما د بچي په خاطر مې ژوند پرېږده. زمری ودرېد. هوسۍ وویل هغه ورځ زه د خپل د بچي د ژغورلو په خاطر وتښتېدم. هوسۍ له خبرو وروسته زمری پوه شو چې ګیدړې درواغ ویلي دي. هوسۍ یې خوشي کړه او ویل ګیدړې زه د خپل مطلب لپاره خطا کړم، دا څنګه ملګرتیا ده؟ له نن نه زموږ ملګرتیا ختمه. ناڅاپه یو ښکارچی تېر ده زمري پر لور ونیو. هوسۍ فکر وکړ زمري زما د بچي په خاطر زه وبخښلم، زه باید د زمري ژوند وژغورم. کله چې ښکارچي تیر خطا کوي هوسۍ د خپلو پښو په ګزار هغه ښکارچي ووهی او تیر خطا شو. زمري ناره وکړه او ښکارچي وتښتېد. زمري هوسۍ ته وویل ته په داسې حالت کې زما ژوند وژغوره، زه به دې احسان هېڅکله هېر نه کړم. له نن نه وروسته ستا او ستا د بچي حفاظت پر ما دی. زمري هوسۍ غار ته بوتله. ګیدړه چې دا حالت یې ولید پوه شوه چې دروغ یې رسوا شوي دي. زمري هغې ته وویل ته بې زحمته غوښه غواړې، یوازې همدې لپاره مې ملګری شوې یې، نور ملګرتیا ختمه. ګیدړه له غار څخه ووته او هوسۍ د مړه کولو نیت یې وکړ. په همدې ورځو کې زمری د هوسۍ ډېر خیال ساته. یوه ورځ هوسۍ یوازې په ځنګل کې ګرځېده. ګیدړه یې ناڅاپه مخې ته راغله. ګیدړه په قهر وویل ستا له لاسه زمری رانه خفه دی، نن به دې ونه پرېږدم. هوسۍ منډه کړه خو ناڅاپه د زېږندوی درد پرې راغلی. هغې د ونې لاندې ودرېدله او یو ښکلی بچی یې وزېږاوه. ګیدړې چې دا حالت ولید خوبۍ یې وخندله. هوسۍ ورته په ژړا وویل زما بچی مه وژنه، د یوې مور زړه درک کړه. خو ګیدړې رحم ونه که او د بچي خواته ور روانه شوه. په همدې وخت کې زمری راغی. که دې یوه پښه هم د دوی خواته ور نږدې کړه ستا پښه به ماته کړم.
هغه ورځ مې د ملګرتیا په خاطر وبخښلې. نن ملګرتیا ختمه او ګیدړه له هغه ځای څخه وتښتېده. هوسۍ او بچی یې وژغورل. زمری د هوسۍ بچی ولید، ډېر خوشحاله شو. له هماغې ورځې وروسته هوسۍ له خپل بچي سره په امن او خوښۍ ژوند پیل کړ.